طالب نه پیږم څه شی ده خو یو څوک د ذبیح الله مجاهد نومیږي دا څه ماشین ده که روبات ده که کوم جنرال ده د بل هیواد هر څوک څه ده موږ لیدلی نه ده خو یو نوم ده یو مستعار نوم ده د نن د طالبانو په نمایندګۍ اعلان وکړ څه تک الله اکبر د موږ ده او هر چا څه پرون شپه الله اکبر ویلي دا د بیګانهګانو نوکران دي موږ به حساب ورسره کوو صبر وکړئ ذبیح الله مجاهد که هر څوک ده که په کوټه کې ناست ده که په پنډۍ کې ناست ده که په دوحه کې ناست ده پرون شپه په دې وطن کې میلیونونو انسانانو الله اکبر ویلې حساب بل چا سره کوي له کوم یو سره به حساب کوي دغه ټول سره ناست یو بیا یې تکراروو ما پسې تکرار کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر له چا سره حساب کوي بله مسله مخکې قاري صاحب ویقولون انه لمجنون څه کله د خدای ذکر واوري بیا وایي چې دا مجنون ده تا د موږ الله اکبر واورېده او ته بیا موږ ته وایې چې ته بېګانه یې ته د اجیر یې نوکر یې په الله اکبر یعنې دا منطق دغه استدلال دا 25 کاله 26 کاله کېږي څه له دغسې یو شومې یوې فتنې سره مواجه یو څه په سر و په آخر یې نه پوهېږو پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره